په بلاس سیالیو کې د راشد خان لوبډلې 6 بریا ترلاسه کړه. سلام امینه خوږو او ناظرینو دوستانو، وخت مو په خیر، ستړي مشئ. د انګلستان د ویټالټي بلاس سیالیو په دوام تیر شپه د راشد خان په چټکې توپوهنې او ښې توپ اچونې سره سسیکس لوبډلې همشایر لوبډلې ته د 14 منډو په توپیر ماتې ورکړه. د دې لوبې په چا د همشایر لوبډلې وګټله او لومړی د توپ اچونې پرېکړه وکړه. د راشد خان اړوند سسیکس لوبډلې په لومړۍ توپوهنه کې د شپږو لوبغاړو په سوځېدو سره په ټاکلو 20 اورونو کې د همشایر لوبډلې لپاره د 109 منډو هدف وټاکه. د سسیکس لوبډلې لپاره په توپوهنه کې سال تر ټولو ډېرې 83 منډې جوړې کړې. د غراس ډیوډ وینسي 44 او تر ټولو چټکه توپوهنه راشد خان ترسره کړه. نوموړي په 2 توپونو باندې 22 چټکې منډې جوړې کړې چې په هدف کې ښه رول ولوباوه. د همشایر لوبډلې لپاره په توپ اچونه کې کریس ووټ 2 لوبغاړي وسوځول. د غراس اباوټ کریس مورس او کراني یو لوبغاړي له مخې پورته کړ. همشایر لوبډلې په ټول توان سره د سسیکس لوبډلې ټاکل شوی هدف پوره نه کړ. دوی په وروستیو کې په ډیر کم توپیر سره یاد سیالي وبایلله. دوی د ټولو لوبغاړو په سوځېدو سره په 19 سرونو کې 104 منډې جوړې کړې او سیالي په 14 منډو باندې وبایله. د همشایر لوبډلې لپاره په توپوهنه کې ریلیس روسو تر ټولو ډېرې 15 منډې جوړې کړې. د غراس لایم ډاوسن 15 او لیویس مکمونس بیا په وروستیو کې 32 منډې جوړې کړې، خو سیالۍ بایلو ده. د سسیکس لوبډلې لپاره په توپ اچونه کې تر ټولو ښه توپ اچونه ریس ټوبلي ترسره کړه. نوموړي 4 مهم لوبغاړي وسوځول. د غراس ډیني بریګس 3 لوبغاړي له مخې پورته کړ او افغان لوبغاړي راشد خان هم بیا 2 لوبغاړي له مخه پورته کړ. د سیالۍ د راشد خان اړوند لوبډلې سسیکس د 14 منډو په توپیر وګټله. د یادولو ده د ویټالټي بلاس سیالیو په جنوبي ګروپ کې 3 واړه مخکې لوبډلې د افغانانو دي. په لومړی مقام کې میډل 6 لوبډله قرار لري، مجیب پکې لوبیږي. کینټ دوهم مقام لري، محمد نبی پکې لوبیږي او سسیکس دریم مقام لري چې راشد خان پکې لوبیږي. نو مینا او مننه دوستانو چې ویډیو مر سره تر پایه وکړه. د لنډو خپل معلومات لپاره زمونږ همدغه چینل تاسو په خدمت کې دی. خامخا در سره سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو د الله پامان.